احمد شاه بابا د پښتو ژبې شاعر دی او زما چې څونې مطالعه ده لہذا چې څونې په خبر یم د نړۍ په کامونو کې ډېر کم خلک به داسې باچا ولري چې هغه به شاعر و ادیب هم وي او د انډیا اټل بهاري واجپایي دا لیکوال هم کتابونه هم لیکلي وزیر اعظم تر اوسه وزیر اعظم ستا به یاد یا به هم نه یاد نو دا ما ته معلوم دی چې دا لیکوال وي په نړۍ کې بیا دغسې دي دا د غټو عهدو والا چې د مملکت سربراه پاته سوی هغه چې بیا ریټایر سي هغه عهده ختم شي بیا کتاب ولیکي یاداشتونه ولیکي ټیک سو نوټس چې ورته وایي هغه شی زه نه ښیم زه ادیب ښیم زه شاعر ښیم دا د پښتنو بیخي ډېر په برخه سوي امیر کروړ موږ وویلی باچا وي صحیح دی احمد شاه بابا باچا دی نو ډېر خلک به زه تاسو ته در وپېژنم چې د خپلې علاقې په هغه ټینګ کې چې څومره اتارټي وه د دوی څومره د دوی علاقه وه څومره مملکت د دوی جوړېدو باچي به یې پکې کوله په دغ کې د پښتنو سره بیخي ډېر شاعران شته په هغو کې یو احمد شاه بابا هم دی د احمد شاه بابا اصلي نوم چې دی دا احمد خان دی د پلار نوم یې زمان خان دی او زموږ څېړونکي وایي چې دی په 1125 قمري کال باندې 1114 ځینې جوړېږي ښه عیسوي کې دی زوکړی وی په هرات کې بیا کندهار ته راغلی یوه څېړنه ډاکټر ګنډا سنګ وایي په خپل کتاب احمد شاه کې چې احمد شاه بابا چې دی دا په ملتان کې پیدا شوی دی او باقاعده په ملتان کې یو ځای دی هغه سرکار جوړ کړی د احمد شاه بابا د پیدایش په دغه دی صحیح دی ما یو ویډیو جوړه کړې ده چونکې زما کور هم هلته وي نو دا ویډیوګانې زه تاسو سره شریکوم زه یې د ښکاره کړم نو هلته باقاعده میونسپل کارپوریشن یو ځای جوړ کړی دی پر لیکلي دي کتبه یې پر لګولې ده چې د احمد شاه بابا د زوکړې ځای دغه دی او هغه خاص د پرویز الهي هسپتال ته مخامخ که چیرې تاسو د هغه ملتان ته تللی مخامخ یې بیا ابدالي ماجت هم دی ابدالي مسجد ورته وایي ډېر تاریخي مسجد دی او دا روډ ګټ د ابدالي په نامه دی دلته بیخي ډېر دورانیان پراته دي په دغه کې زما یو دوست د باودین زکریا یونیورسټۍ وایس چانسلر ریټایر سوی دی عاشق محمد خان دورانی صاحب نو ډېر عالم سړی ډېر پوه سړی د افغانستان تاریخ یې لیکلی دی تذکره ملوک یې چاپ کړی د تاریخ ملتان یې لیکلی دی عالم انسان دا د ده له هغو خلکو څخه و چې په ملتان کې احمد شاه بابا آباد کړي وو د احمد شاه بابا باچي سیده دا هلته وه او د دوی جاګیرونه جایدادونه اوس هم شته دا روډ د دوی په نامه دی دا پراپرټیانې د دوی په نامه دي نو پښتو اوس د دوی نه ده زده پښتو ځینې پاته سوې ده اردو وایي لیا سرایکي وایي دي دورانیان نو یو تحقیق زموږ غدا دی چې احمد شاه بابا د هلته پیدا سوی کار څه دی زیات اتفاق د هرات پر زوکړه کیږي چې دی په هرات کې زوکړی دی بیا کندهار ته راغلی دی او په جنوري 1901 کې د پانیپت پر میدان باندې مرهټو ته شکست ورکوي یو قوم مرهټه یې ورته ویل 1901 نوټه واستوي او د ده د شهرت وجه هم دغه ده صحیح دی په 1939 کې که چیرې تاسو د ده ژوند وګورئ نو دی په اتفاق سره د جدید افغانستان باچا هم دی بانی هم دی دا اوس چې موږ افغانستان ورته وایو دا تر ډېره غځېدلی و د دغه باچي تر کشمیره پورې وله صحیح دی دلته تر ملتانه پورې د ده باچي وه نو دا د ټولو علاقې د خلکو په اتفاق سره دی باچا سوی دا 1939 ورته وایي نو که چیرې له تاسو زه چا پوښتنه وکړه چې د جدید افغانستان بانی څوک دی احمد شاه بابا دی 300 تقریب کلونه یې اوس پوره کېږي ښه نو زموږ د احمد شاه بابا په سیاسي ژوند یو کار هم نشته زموږ له ادبي ژوند سره د کار موږ د ده د شاعر یو حیثیت پیژنو د ده یو غزل وایو چې دی څنګه پوخ شاعر دی زموږ څېړونکو لیکلي دي چې د افغانستان تاریخ نومي کتاب هم لیکلی دی یوه د پښتو خپوره دیوان راپاته دی د عربي او د فارسي شعرونه یې هم شته صحیح دی یو کتاب یې د علم گنج په نامه باندې هم شته ما د ملتان په باغلانګي خان لایبرري کې یو شاعر پیدا کړی دی کلمي نسخه یې ده احمد پر لیک دی
غزلې دي، زه به یې چاپ کړم انشاءالله. دا غزلې د دغه احمدشاه بابا دي که نه دي؟ په دیوان کې نسته. د ده چې څومره دیوان چاپ سوی دی ما ټولې ورسره کتلي دي. نو شاید بل احمد وي، شاید دغه احمدشاه بابا وي، خو بهرحال په لاس لیکل سوي د هغې زمانې له ما سره دي. په مرغه کې مړه سوی و په جون 1972 کې. زموږ څېړونکو لیکلي دي چې دا سړی ډېر ناجوړه وي، په ځواني کې مړ سو. نو د ده سیاسي جدوجہد موږ نه ګورو، دی به طور شاعر وایو. د ده په شاعري کې د دنیا او مافیها هغه نه هغه د تصوف چې کوم څرک وي هغه لیدل کېږي، مینه نسته. د ده په شاعري کې مینه هم سته، د ده په شاعري کې تصوف هم سته، د ده په شاعري کې پند و نصیحت ډېر دی، اخلاق ډېر دي. ډېر کم شاعران زموږ داسې وي لکه رحمان بابا چې نصیحت کوي، احمدشاه بابا هم داسې دی. او تا ته د ژوند حیثیت درښیي چې دا ژوند دی چې شي. نو په دنیا کې غټه اوده خو باچا جوړېدل دي، بل به نو څه وي. نو چې یو باچا د دنیا حیثیت وپېژني او تا ته غږېږي هغه ډېره معنا لري. نو زموږ دغه سړي بیا د ژوند چې کوم نظر یا کوم رنګ موږ ته وړاندې کړی دی تاسې یې واورئ د په شعرونو کې. زه یو څو شعره درته وایم. شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه، شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه، مشهوره غزل ده. د اوبو په څیر بهیږي دریغه دریغه، افسوس افسوس. ښه دا شیرین عمر نه دی، زندگی دا ډېر په افسوس تیریږي. پرون څنګه ورځ وه، نن څنګه ورځ ده، سبا به څنګه ورځ وي. دا زموږ په اختیارګه سره دننه. نو دی وایي د اوبو په څیر بهیږي، اوبه روانې دي، دلته سر دی بیا هلته سر دی بیا هلته سر دی، دا روانې. لیکن د اوبو په رواني کې یو بل پیغام هم سته. د اوبو هغه مایه شکل ښکاري، اوبه خو بهیږي لیکن ته به پوهېږې چې وجود یې هم سته. سر به خلاصېږي که نه پوهېږې. دنیا داسې ده، کریم عامر به نه وي، تاسو به نه یاست دې وخت، بل کریم عامر به وي، بل سړی به وي. احمدشاه بابا باچا و د افغانستان و، بیا اوس نسته، بل باچا ناست، بیا به د غم نه وي، بل به ناست. نو په د اوبو دا پیغام وي چې دا کې رواني هم سته او وجود هم سته. صحیح دی، اگزسټنس یې ضروري دی. نو دښته ډېره باریکي وایي په شاعري کې، که هر څونې چورت پر وایه پراخېږي. نو احمدشاه بابا د ژوند په اړه وایي دا د اوبو رنګ روان دی. دا زموږ اوبه خو بهیږي. صحیح دی. نو تا ته اوبه معلومېږي که نه معلومېږي؟ په ویاله کې اوبه وي که نه وي؟ که ته وایې بس چې ولاړې فارغه شوې. نو دغه شی دی دنیا کې چې انسان نه وي نو دنیا بیا سړی څه کوي؟ هغه شکل به نه وایه. دلته پیغام دا دی چې انسان اختیار نه لري، دنیا چې دغه فانی ده، زموږ یو اختیار نشته. دا شیرینه زندگی، دا خوږه زندگی، دا سړی چې ډېر سمارټ او فټ وي دا هم زموږ په اختیار نه دی. پر دا یوه غاښ زموږ درد سي، موږ څه کولی شو؟ موږ د یوه سیکنډ د یوې لمحې اختیار نه لرو. بیا دغه ځواني بیا سړی تاسو لیدلی کوږ سي، سپین ږیری سي، د تګ نه وي، بل یې وړي. یعنې دا شیان که په ذهن د سړي ننوتل هغه سم سړی سي، بیا هغه ته دا معلومه سي چې دا شی زما نه دی، هغه ته دا معلومه سي چې دنیا زما نه ده، هغه ته دا معلومه سي چې دنیا فاني ده، زه نه کې پاتېږم. نو چې نه کې پاتېږم بیا نو څه کوم چې غټ غټ وایم؟ نو څه کوم چې د یو عارضي کار دپاره ټول عمر خرابوم؟ دا نه موږ کله کله د کښني کار دپاره غټ غلطي وکړو. ډېر خلک پلار مړ کړي، ډېر خلک مور مړه کړي، ډېر خلک ورور مړ کړي، ډېر خلک ښځه مړه کړي، زوی مړ کړي، له لوږې یې مړ کړي. نو هلته د ده سوچ نه یې رسېدلی. بیا نو په جیل کې ناست یا په یو ځای کې ناست وي زاړي چې له ما غلطي وسوه. بیا خو نه معافېږي، د چی غلطي څه له دې وکړه؟ تا تر دا غلطۍ له مخه چورت وهلی سو، موقع سته پکې. ولې زړه په خبر نه دی له رفتنه چې دا هسې زر تېرېږي دریغه دریغه. ولې پخوا د شاعري دپاره د فارسي شاعري کې ډېر استعمال سوی دی، مګر معنا ده. ولې ښه وایي زړه چې دی په دغه تګ نه دی خبر. دا انساني زړه تاسو لیدلی، دلته اوس زه را روان وم، ما او زوی په سکوټر را روان وو، دوو هلکانو یوه سره 2 سپاره له یوه سره 3 سپاره، په مابین کې بیخي کښنی هلک سپاره. زما قسم وکړئ سړی که روغ ورسېدل،
سپورټان یې په روډ یې کړو نو دا دوی په دا نه پوهېږي دا زه چې کوم احمدشاه بابا وایي زړه چې دی دا په رفتن نه دی خبر د ژوند دا روان دی چې دا هسې زر تېرېږي دا دونې زر تېرېږي زه خو قسم دی چې ما دغه روز نه هېرېږي چې موږ په دغه هاي سکول دغه دی یو دیوال تر مابین نم مادلې ویلی دی لسم مادلې ویلی ښه موږ به دلته داسې تېرېدو دا زموږ لاره وه هغه روډ نه وي کچا وي هغه ډېرې ډبرې وې نو موږ به سایکلانو پلونه کې جوړ کړي داسې به دا دی راته معلومېږي لکه پارون دا د 1995 او 96 خبرې څو 25 کاله کېږي نو ما ته خو د پارون خبره ښکاره کېږي بلکې دلته به موږ په دغه کینټین کې هلته زموږ خپل کینټین دی هغه دی وایي ګورئ د هائی سکول خپل کینټین هغه یو دی او د کالج هغه دغه دی دا چاردیواري نه وه یعنې زموږ دا نه دی او دا څونې 25 کاله تېر سي دا د پارون خبره راته ښکاره کړي زموږ زندګي چې ده دا زموږ په اختیار نه ده تېرېږي ډېره زر زر تېرېږي ولې لفظ مرزا غالب هم ډېر استعمال کړی گر چاہے کس کس برائی سے ولے بئی ہما ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے دا زما د محفل زما د یار په محفل کې چې زه یادېږم زما غیبت روان دی نو دی وایي دا تر ما ښه دی چې په محفل کې خو دی زه نه یم هلته نو زما خوند نسته بل شعر دی وایي ولې هسې شوې بېغمه زما دله عمر باد غوندې چلیږي درېغه درېغه زړه ته وایي ولې بېغمه یاره څه در سوي دي دا عمر خدای چې دی لکه باد چلیږي بس رالی تیر سو رالی تیر سو رالی تیر سو رحمان بابا څه وایي خبر نه یم چې یې راوستم له کومه بیا مې کوم طرف ته استوي چې درومه دا دنیا له خلک کوم خوا را روان دي بیا ځي چیرې چې دا مړه کېږي د دنیا یو شکل لري ټول سره روان را روان دي دا څه کیسه ده شاعران ډېر حیران دي میر درد په اردو کې یو شاعر دی دغه خبره کوي تر رحمان بابا لږ ناوخته تر سوی درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف آئے تھے اور کس طرف چلے د انسانانو د راتګ خبره د فکر خبره چې یوه سي شاعران بیا هغه رنګه غږېږي نو زما دا یقین دی چې میر درد به رحمان بابا نه وي ویلی معلومیږي خو داسې لکه د رحمان بابا د شعر ترجمه چې کړي خو هغه د اردو شاعر دی او تر ده وروسته دی او رحمان بابا پښتو نو زما زړه ته نه لوېږي دا فکر یې یو دی پیغام یې یو دی نو شاعري یو رنګه کېدی سي دغه باندې هم لږ سر خلاصواست دي کله کله ځینې خلک وایي دا ګوره پلاني د پلاني شعرونه غلا کړي دي او هلته ته تجزیه نسې کولی چې یاره دا زمانې وګوره کوم سړی مخته دی شاته دی په خبر دی ویلی دی نه دی ویلی هغه داسې خبر نه هغه خپل سوچ کارسو په ډېر ناز جوړې کړې ماڼۍ په ارمان ځینې پاتېږي درېغه ماڼۍ وایي و بلډینګ ته ښه نو کارسو نشي بلډینګونه جوړ کاس ماڼۍ جوړې کوي دا پاتېږي فرعون چې هغه دونې غټ بلډینګونه جوړ کړي دي دا اوس چې په جوبو کې شامل دي کومه دي اوس دوی ستا پاته سو که نسو دا یاران لکه ګلونه د بهار دي د بهار په خزان په باد رزیږي درېغه درېغه د بهار ګلان خو تاسې لیدلي بیا چې خزان راشي سړه بادونه دا اوس شروع کېږي په دا پاڼې ختمیږي نو یاران داسې دي نن یو ولاړ دی سبا لوېدلی دی دا خزان بادونه یعنی وخت داسې تېرېږي احمدشاه بابا په شاعري کې ګورئ کم پیغام دی د دنیا مینه نسته د دنیا فانی حیثیت درشي دا نه پاتېږي او دی په خپله باچا نو دا رنګه خبرې له چا سره ډېر کمې دي که پیدا نه وای دیدن بیلتون به نه و له دیدنه خون بهېږي درېغه درېغه هغه خبرې دي که نه دي لکه پارون چې و پارون چې شاعر ویلي و که دیدن نه وي نو بیلتون نسته ما او تا سره پېژنو نو جدایي د څه ده ما او تاج سره وپېژندل بیا چې ته لاړې زما په خوا په در بدی توقع راغه ما بین لکه نه راغه نو دی وایي که پیدا نه وای دیدن بیلتون به نه و له دیدنه خون بهېږي دا وینه چې ده دا پریشاني له دیدنه پیدا کېږي دا خبرې له پریشانۍ چې دي دا له توقع پیدا کېږي ما او تا نه سره پېژنو زه که څه په لیلا مین نه یم نو بیا به څه بدلې جوړ کړي ما دی لیلا و دی مې یادېږي نو لیلا مې ولیده پر مین سوم بیا ورکه سوه بیا زما دا پیش را کېږي دا زما پریشانۍ سبب دا وجه ده نو دغه ته وایي سورسیز که سورسیز نه وي نو ته په یوه شي هم نه پریشانه کېږي که مقصود دی اشنایي د بیلتون خپل کستا له لاسه در رسېږي درېغه درېغه اشنایي که غواړې په بیلتون ځان ولد کا
که مینه کوې په جدایي باندې ځان عادت که بیا یعنې دا ځینې خلک وایي که هر ښه راحت غواړې لږ تکلیف خو نو یوسه فإن مع العسر یسرا قرآن هم دغه وایي نو ته لږ محنت خو وکړه لږ تکلیف خو یوسه احمدشاه به څه هوس که وخت د غم دی د بیلتون نوبت غږیږي درېغه درېغه سمه ده نو احمدشاه به څه هوس که د غم وخت دی د بیلتون نوبت ګنټۍ نارې دي دا واری را روان دی سته بم ریزه بم مرم نو بیا څه هوس کوو څه خوشحالیانې کوو څه نارې وو دنیا داسې پاتېږي غرض دا احمدشاه بابا ووایستی دیوان یې بیخي ډېر چاپ سوی دی ښه د احمدشاه بابا شاعري ووایستی د مینې پیغام پکښې دی د دنیا او مافیا څخه بیزاري پکښې ده پند و نصیحت پکښې دی نو که چیرې ستاسو د دغه شاعر پر دیوان برابر سواست او مطالعه مو کوئ نو ډېر شیان به ځینې واخلي پوښتنه کولی سئ احمدشاه ابدالي سیدال خو هم نوم دی ابدال هم نوم دی او سید ټیک بل اوس بله پوښتنه خو به نه وي